السلام علیکم. تاسو خپل فیسبوک آی ډی نه غیر فعاله یعنی ان اکټیو ملګری څنګه ختمولی شئ؟ داسې ملګري چې هغه تاسو ته کمنټ لایک وغیره نه کوي او تاسو سره فرند کې وي هغه تاسو جدا ختمولی شئ، او داسې ملګري چې هغه بالکل آفلاین وي، بالکل فیسبوک یوز کوي نه او تاسو سره فرند کې وي، نو دغه تاسو څنګه ختمولی شئ؟ اکثر تاسو سره 5000 فرند پوره شي او بیا تاسو ته نور څوک تاسو خاص ملګري تاسو ته ریکویسټ نشي رالیږلی. نو په نړۍ کې تاسو د داسې طریقې ښیم چې تاسو ټول کسان ان اکټیو کسان ټول تاسو په یو کلیک سره ختمولی شئ، ډیلیټ کولی شئ، یعنی خپل د فرند نه ویستلی شئ. جدا جدا هم کولی شئ چې کم کسان افلاین دي هغه جدا ختم کړئ، یا کم کسان لایک کمنټ نه کوي خو آنلاین هغه پرېږدئ، یا تاسو کم کسان چې لایک کمنټ نه کوي هغه ختم کړئ او کم چې افلاین دي هغه پرېږدئ، او یا وغواړئ چې دواړه ختم کړئ په یو کلیک سره ټول ملګري هغه چې هغه غیر فعاله دي یا تاسو ته لایک او یا کمنټ نه کوي. دغه تاسو څنګه کولی شئ؟ راځئ ما سره موبایل ته تاسو ټوله طریقه ښیم. خو د دې لپاره به تاسو په خپل موبایل کې اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، مونوکای ټول کیټ. د دې نوم لږ ګران دی، نو تاسو ته په کمنټ کې د دې لینک هم درکم که تاسو په پلی سټور کې نشئ سرچ کولی، نو تاسو به کمنټ کې لینک درکړی ما په هغه لینک باندې کلیک کړئ او دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. چې کله تاسو اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ نو سمپلی دا به کولاو کړئ. تاسو نه په لږ غونډه کې ټایم غواړي، که دلته کې تاسو ته پټه راشي یا بل څه راشي، تاسو نه به لږ غونډه کې ټایم غواړي، خو تاسو به ورته انتظار وکړئ ځکه په دې اپ باندې لوډ ډېر زیات دي. خو چې کله تاسو ته داسې انټرفیس راشي بیا به سمپلی په ګیټ سټارټ باندې کلیک کړئ او دلته کې به تاسو انګلیش ژبه چې ده نو هغه سلیکټ کړئ. دا تاسو کتلی شئ دا په بلې ژبه باندې تاسو به انګلیش سلیکټ کړئ او په سیو باندې به کلیک کړئ. بیا به تاسو دلته کې تاسو کتلی شئ په کنټینیو باندې به کلیک کړئ، بیا به تاسو په فینش باندې کلیک کړئ، او چې په فینش باندې کلیک کړئ نو تاسو نه به ایډ اکاونټ غواړي، یعنې تاسو ته به چې خپل فیسبوک آی ډي دی کې لاګین کړئ، نو تاسو به سمپلی خپل فیسبوک آی ډي چې دی نو هغه دلته کې لاګین کړئ. صحیح ده، زه دا فیسبوک آی ډي لاګین کوم او بیا مخکې ویډیو شروع کوم. چې کله تاسو خپل فیسبوک آی ډي لاګین کړئ نو هغه بیا لږ غونډه کې سکینینګ کوي، د هغې نه بعد به تاسو ته داسې انټرفیس راځي. صحیح ده، تاسو به دې ته نه ګورئ، تاسو به لاندې وګورئ او لاندې دا منځنی اپشن چې کوم دی نو دا به تاسو کلیک کړئ. دا تاسو کتلی شئ، دا به تاسو کلیک کړئ. چې کله تاسو دا کلیک کړئ نو بیا تاسو کتلی شئ کلین یور فرند لیست، په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. دا یو په دې باندې به تاسو کلیک کړئ او دلته کې تاسو که غواړئ چې غیر فعاله ملګري هغه ملګري چې هغه یعنی تاسو ته ریاکشن نه کوي، لایک کمنټ وغیره نه کوي او تاسو سره فرند وي، که هغه آنلاین وي او که نه وي، نو هغه که تاسو ختمول غواړئ نو انټرنیټ باندې کلیک کړئ او دلته کې تاسو سټارټ سکینینګ باندې به کلیک کړئ لاندې، او تاسو به لږ غونډه کې انتظار وکړئ. نو ستاسو هغه ملګري به تاسو ته راوالي چې هغوی تاسو ته ریاکشن کمنټ لایک وغیره نه دي کړي او ستاسو فرند دي. دا تاسو کتلی شئ کمنټ زیرو، ریاکشن زیرو، ټول تاسو ته ښیي چې دغه فرند دي. نو لاندې ډیلیټ فرند ریکویسټ فرندز باندې تاسو کلیک کولی شئ او دغه ډیلیټ کولی شئ، یا انفالو باندې هم کلیک کولی شئ. که تاسو فالو کړي نو هغه به انفالو شي. په دغه طریقه باندې هم تاسو کولی شئ چې هغه ملګري ختم کړئ چې هغه ډي اکټیویټ دي، یعنې د هغو اکاونټونه بند دي یا بلاک دي او تاسو سره فرند ریسټ وي. د هغې لپاره به سمپلی ریمو آل فرند ریمو ډي اکټیویټ اکاونټ باندې به تاسو کلیک کړئ. نو په دغه تاسو کلیک کړئ، بیا تاسو په سټارټ سکین باندې کلیک کړئ، نو هم په دغه طریقه باندې به تاسو ته راوالي، تاسو انفالو کولی ډیلیټ کولی شئ. او دغه شانتي که تاسو د خپل آی ډي نه ټول فرند ختمول غواړئ نو د هغې لپاره به ریمو آل فرند باندې به کلیک کړئ او بیا به سکین باندې کلیک کړئ، تاسو ته ټول فرند راوالي، تاسو یې ډیلیټ کولی شئ د هغوی اکاونټونه. او دغه شانتي نور هم دي چې تاسو لکه 15 نه کم میسجونه تاسو سره شوي هغه هم تاسو ډیلیټ کولی شئ وغیره وغیره، نور اپشن هم په دې کې تاسو ته راځي. نو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې غیر فعاله ملګري تاسو خپل فیسبوک آی ډي نه لرې کړئ. نو دا ونې ویډیو خوښ شي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کول مه هېروئ، ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کړئ. تر بل ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د الله په امان.